د طالبانو ادارې او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او ورسره هممهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو بندرونو له تړلو وروسته طالبانو د تیر کال نومبر کې پریکړه وکړه چې له پاکستانه د توکو په ځانګړې توګه درملو سوداګري بند شي. هغه پریکړه چې د روغتیا برخه کې وشوه خو سیاسي انګیزه یې لرله. اوس په دې هیواد کې چې د درملو ډیره تکیه پر پاکستان ده او د نفوس ډیره برخه یې بېوزله، د طالبانو د 3 میاشتو ضرب الجل پای ته رسیدو سره افغان بازارونه د درملو له کمی سره مخ دي. بیو کې تغیرات راغلي دي په داسې حال کې چې د هندي درملو بیې ثابتې پاتې شوي، خو د پاکستانی درملو قیمتونو کې بدلون لیدل کیږي. د ځینو قیمتونه لوړ شوي او ځینې درمل لا پیدا کیږي هم نه. دې حالت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د درملو د صنعت یو کارپوه چې غواړي نوم یې خپور نشي وویل تر دې مخکې د ترانسپورت لګښتونه د درملو د ټولو لګښتونو 7% حسابېدل، خو اوس دا شمېرې 10% ته لوړې شوي دي چې په پایله کې پر مصرف کوونکو سربیره سوداګرو هم میلیونونه ډالر زیان کړی. همدې حال کې د طالبانو د روغتیا وزارت وایان منلي چې د پاکستانی درملو پر ځای د بدیلو لارو تامین ډیر وخت اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې دا تشه په نورو سرچینو ډکه کړي. افغانستان ته چې کوم درمل راځي په دغه درملو کې تر ډېرې اندازې پورې په لومړي سر کې د پاکستان فیصدي لوړه وه، دغه پسې لوړه فیصدي هندوستان ده. یعنې اوس موږ کولی شو چې د هندوستان درملو په توسط باندې هغه کومه فیصدي شي دلته زموږ اړتیا ورته پیدا کېږي هغه پرې باندې پوره کړو. تر ډېرې اندازې پورې موږ په دې باندې توانېدلي هم یو څومره چې زموږ ایزنشل میډیسن یا هم ضروري د اړتیا وړ درمل هغه موږ په هوایي لارې باندې افغانستان ته اوس الحمدلله رسولي دي او تر ډېرې اندازې پورې تجارانو ستونزه هم حل شوې ده، د ناروغانو ستونزه هم حل شوې ده. خو د طالبانو د دې پریکړې اغیزې یوازې په ناروغانو او سوداګرو نه دي بلکې ډاکټران هم اغیزمن شوي دي. کابل کې د روغتیايي خدماتو یو چمتو کوونکی وویل چې ډاکټران هم اړ دي چې نسخې بدلې کړي او د بدیلو درملو پر مټ د درملنې پلان چمتو کړي. نوموړي خبرداری ورکړی سربیره پر دې ناروغان د درملو له کمښت په بدیلو درملو کې پر لفظي تغییراتو او د لګښتونو له زیاتوالي سره مخ دي او دا چاره درملنې کې د ځنډ لامل کېدای شي.